آیا دا خلق قرآن ته نظر کیږي که دا د الله نه پرته د کوم بل چا له لوري وای نو په دې کې به ډیر څه ګډ وډ بیان موندل کېده. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خپروي په داسې حال کې چې دوی هغه پیغمبر او د خپل ډلې مسؤلو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهرباني او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. نو ای پیغمبره ته د الله په لار کې وجنګېږه، ته له خپله ځانه پرته د بل هیڅ چا لپاره مسؤول نه یې. البته مؤمنان د جنګېدو لپاره وهڅوه. لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي. د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخته ده. څوک چې د نیکۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې څخه برخه ومومي، او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې نه برخه ومومي، او الله په هر شي نظر لرونکی دی. او څوک چې په درناوي سره تاسو ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ، یا لږ تر لږه په همغه شان. الله د هر شي حساب اخیستونکی دی. الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه به تاسو ټول د قیامت په هغه ورځ راټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک شبهه نشته، او د الله له خبرې ډیره زیاته ریښتینې خبره د بل چا کېدی شي. نو دا پر تاسو څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسو په منځ کې دوه مفکورې موندل کیږي. په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغو ګټلې دي د هغو له امله الله هغوی بیرته په شا ګرځولي دي. آیا تاسو غواړئ چاته چې الله هدایت نه وي کړی هغه ته تاسو هدایت وکړئ؟ حال دا چې څوک چې د الله له لارې واوړي د هغه لپاره ته کومه لاره نشي پیدا کولی. هغوی خدا غواړي لکه چې څنګه په خپله کافران دي همغسې تاسې هم کافران شي، تر څو چې تاسې او هغوی ټول سره برابر شي. له دې امله له هغو نه هیڅوک خپل دوستان منیسئ تر څو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونه کړي. او که هغوی له هجرت نه منع راوړي نو چیرته یې چې ومومئ وینیسئ او ویې وژنئ، او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ. البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسې تړون وي. دغه راز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسې ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي، نه له تاسې سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره. که الله غوښتلی نو هغوی به یې پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم در سره جنګېدلي وای. له دې کبله که هغوی له تاسې نه څنګ وکړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسې ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي نو الله ستاسې لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښې. تاسې به یو بل ډول داسې منافقان وګورئ چې غواړي له تاسې سره هم په امن واوسیږي او له خپل قوم سره هم، خو چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي. دغه راز خلک که ستاسې له مقابلې نه په څنګ نشي او تاسې ته د روغې جوړې پیشنهاد ونه کړي او لاس وانخلي نو چې هر چیرته مو وموندل وینیسئ او ویې وژنئ. پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره موږ تاسې ته ښکاره سند درکړی دی. دا د یو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووژني مګر دا چې خطایي ورڅخه وشي، او څوک چې کوم مؤمن په خطایي سره ووژني نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي او د وژل شوي وارثانو ته د وینو بیه ورکړي مګر دا چې هغوی خونی وبخي. خو که هغه وژل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسې دښمني وي نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي. او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسې تړون نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي. نو که څوک غلام ونه مومي پرلپسې د 2 میاشتې روژه ونیسي. دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ایستلو طریقه ده او الله د علم او پوهې خاوند دی. پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره سره ووژني نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي. پر هغه باندې د الله غضب او لعنت دی او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی.